السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر تکړه تازه دا پروګرام نو یوازې د خویندو دپاره دی هغې خویندې چې کالیګانې خوښیږي او کالیګان غواړي ځان ته واخلي زه راغلی یم د خویندو نړۍ ته دلته ډېر کالیګان سته بېلابېل کالیګان سته او رقم په رقم سته راسئ چې نن دا معلوم کو چې د خویندو په نړۍ کې کم کم کالیګان سته زموږ د خویندو دپاره او تاسې راسره وګورئ او تاسې چینل سبسکرایب کړئ زه به کوشش وکړم چې په دې خپرونه کې هغه ټولې خبرې او هغه ټوله کالیګان وګورو چې ورته ضرورت دي نو تاسې راسره اوسئ یوټیوب سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ او شیر یې کړئ راځئ زموږ سره چې دننه ولاړ شو او د مسؤل کس سره یې وغږېږو او په دې باندې مو خبر کړي چې دلته کم کم اجناس یا کم کم کالیګان سته نو دا یې تاسې او دا یې هم د خویندو نړۍ نو د دې ځای یو مسؤل کس راسره دی هغه به پر دې باندې معلومات راکوي د خیر سره لومړی به د دې سره څخه راپیل کو اول خو تا ته سلامونه وایم جوړ په خیر وعلیکم سلام سړی مشه اسم خیر سره دی سلامت وسې نوم به دې راته ووایه نوم یې قدرت الله رحماني د خوند نړۍ کوم کارکوونکی ماشاءالله رحماني صاحب راځه د خیر سره د دې کالو په اړه راته وایه چې دا کم کالي دي او څنګه جوړ دي او څنګه حساب دي کالي خو مو اول د پاکستان سره غلي چې مکمل ټوله جنسونه ټول اوریجینل سلک سره په ضمانت دی ښه هندي نسته هندي یا نه لرو یوازې پاکستاني ښه نو په دې هیله چې یو وخت ټوله یا مو خپل د وطن سي یا مو د وین سي خو د دې ځای نه سي خو خیر پر صورت دا یو اړتیا ده دا یو ضرورت دی د خویندو ورته ضرورت دی نو تا ویل چې دا جلا دی هر یو ځان ته دی که نه هر یو جلا دی او دغه کالیګان دا شی بیا د فینسي څخه راځي فینسي سټان دی یا محفلي دی د لاس کار مکمل په لاس کار کې شوی دی ښه دا ټوله د لاس کار پکې شوی دی واده دپاره اغوستل کېږي داسې غټ اکشنۍ محفلو دپاره ښه دا یعنې د کور نه دي درانه دي ډېر د کور نه درانه شیان ښه دا هم دغسې دي که نه و دغه کتار چې دی مکمل دغه فینسي لاس کار پکې شوي دي ښه دغه غمیان خو یې نه دخ کېږي یا جنسونه هم دا رقم شیان نه دي چې په پرېلو رنګ وړي یا په دوه مره ځان خراب کړي نه یې غمیان لویږي نه رنګ اړوي چې 2 کاله بعد هم اغوندې داسې معلومېږي لکه د پرون چې دې رانیولي وي ښه دا خو بیخي ښه خبره ده د دې نرخونه خو نو مختلف دي او پر ټولو باندې نرخونه شته اوس ګورې دا دي په 15,000 افغانۍ دا دي په 4,000 افغانۍ او هغه په 4,200 دي یعنی هر یو خپل ځان ته رنګ لري ډیزاین لري او هر یو ځان ته نرخ لري نو دا ټوله په یو نرخ نه دي څونه چې هغه کیفیت یې سمیږي څونه چې کالي ښایسته کېږي او غمیان یې ډېرېږي هغونه نرخ ته کېږي که نه نو دا بیا ځان ته دی او دغه کتار چې مخکې یادونه یې وکړل رحماني صاحب ویل دغه سره څه بیا تر هغه پایه پورې ټوله په هغه د فینسي په نامه ښه ډېر ښه او دا چې دی ګورې څومره ښه ایس ماشاءالله ګردي سټان دی جانکر لمن ورته وایي فول ډک دی ښه دا ټوله ډک دی و د دې قیمت چې دی دوستانو 6,000 افغانۍ دی ګورې دا ټوله ډک دی او دغسې هم دا حساب که دا بیا جلا نرخ لري دا جلا نرخ لري هغه جلا نرخ هر یو خپل ځان ته نرخ لري او هر یو خپل ځان ته خوبایي لري ملګري وایي چې دا که چیرې پرېولسي که نه رنګ اړوي او نه هم غمیان یې غورځي و د خویندو د نړۍ یوه ښه خوبایي دا ده چې جنس یې ډېر ښه باوري جنس دی 100% دی که چیرې نرخ جلای خو زه فکر نه کوم چې په ښار کې دې بیا دا رقم په دغه نرخ له پیدا سي که پیدا هم سي د دې سره به تفاوت لري یعنې د دې ځای چې هغه مهمه ځانګړتیا یې دغه ده چې ښه شی ورکوي په ضمانت سره ورکوي او بل جنس مو په بازار کې نه پیدا کېږي کوم شی چې موږ اړو موږ خپل په اډر ورکړو موږ ورته وایو چې دغه شی موږ ته جوړ کړه او په بازار کې نه په پاکستان کې دا شی باید ووځي او نه په افغانستان بل نفر یې ستاسې واخلي ښه ډېر ښه دا هم دغسې دی او در هغه پایه پرې دغسې دی نو لیدونکو تاسو راسره اوسئ موږ به یو دمه واخلو ځکه دلته ګراکان راله سودا کوي لا هم زموږ سره اوسېږئ وروسته راګرځو دغه نورو کالیګانو باندې هم ګرځو د هغو شاټونه هم رااخلو
نو دغه چې بیا دی دا خاص هغه راسته چې ما په تاسو وکړه په څه نامه فینسي سیستم فینسي و هغه فینسي دا بیا سټیج فینسي دی جوړ فینسي دی ښه دا بیا جوړ دی ګورئ دا ټوله جوړ دي نو دا هم د نمونې په شکل دی چې تاسې وګورئ دا جوړ دی او هغه یې ناجوړ وه ګورئ دا ښه هر ډیزاین یې ځان ته خوبایي لري هر ډیزاین یې ځان ته رنګ هغه ډېر کسان رنګونه هم خوښوي رنګونه هم انتخابوي نو دا هر ځان ته هر یوه جوړه خپل ځان ته رنګ لري او دغه چې په دغه دغو کې دی سټینډو کې به ورته وایو دا بیا څنګه حساب دی دا بیا خپل ځان ته کلیګان دي که یاره دا چې دی دا بیا هر یو خپل جلا کې اطلاق دی او دا بیا د ساده د کور کالي دي ښه دغه بیا درې رقمه یو چې دی دا ساده دی خامک لري چکنکاري ده بیا موږ خوندې به پوهېږي او بل چې دی ساده پرنټ لرو او په دغو کې بیا وی آی پي خاص شیان دی هغه نو داسې یو څه راپورته شیان در دی ډېر راپورته دي ښه درې رقمه سو دغه چې دا بیا قیمتونه د 1500 افغانیو څخه شروع دی بیا تر 2200 افغانۍ پورې او هغه نور چې دی ساده پرنټ چې ما درته ویله هغه د 200 څخه بیا تر 1400 افغانۍ پورې او هغه خاص فینسي هغه وی آی پي شیان چې ما درته ویل په دغه کشنان کې هغه نو د 2500 افغانیو څخه بیا تر 4000 افغانیو پورې په هغه کې جیپون هم شته ښه یعنې د دغه سټینډو ده ټوله یو رقم دي که یا یعنې ټول هغه د کور کالي دي که یا هغه بیا ټول هغه د کور کالي دي ښه په دې کې چې ما درته ویل دغه وی آی پي خاص شیان هغه بیا څه مخته دی ښه هغه مخته دي تر راسه چې ویې ګورو هغه نو د دغه اول سین څخه چې دغه سټینډ دی نو دغه څخه د دغه دا چې دی نو هم په کور کې اغوستل کېږي هم د یو سپک میلمستیا دپاره یو ځای مای ته سړی ځي هغه دپاره هم دی ښه دغه دی او دغه دی دغه هم دی د دې شاته هم دی ښه دا یې کټنان دی دغه دوې خانې چې مې دغه دا کټن دی دغه دواړه خانې کټنان دی ښه په دې کې هم کټنان هغه دی اخوا چې دی هغه بیا جیفون دی پوسټ ټوکرې دی ښه دا بیا پاسته دی ښه ډېر قیمتونه د 2200 افغانیو څخه بیا تر 4000 افغانیو پورې دی ښه مختلف دي بېلابېل دي دغه سیم چې دا دی او دا هم په دغه کې راځي که یا دا بیا جلا دي دغه درې خانې دي ښه او دا خواته بیا دا خواته نو هغه کټنان دي ښه خامکي او چکنکاري او برایډي دغه کټنان دي ښه ډېر دا دی نو اوس به ولاړ شو هغه برخې ته دلته په دوی کې بیا جوړ کالي لرو څنګه چې په فینسي کې لرو په دوی کې هم لرو ښه دغه چې زړېږي دغه کالي دي ما هغه جوړ دي دغه سټیج چې دی دا بیا نوي راغلي چې په لارې بندې دي خو بیا موږ سټان راوړي دي دا مو پرون راوړي دي ماشاءالله ډېر ښایسته دی او ښایسته رنګونه مو راوړي دي چې ډېر ښه رنګونه دي 3 سایزه پکې شته په هر سیټ کې درې سایزه دی سمال میډیم لارج دغه 3 سایزه یوازې شته یعنې دا د دې ځای څخه بیا تر هغه ځای پورې بلې دا یې نه جوړ کړي دي دا یې جوړ کړي دي ښه ډېر او دغه بیا هغه سټان دی چې دلته زړېږي دغه ما نمونه دی ډسپلې آفرین بیا تاسې هغه ورته راخلئ پوره جوړه ده او دوه او درېیمه جوړه بیا دلته موږ جلا سره ایښي ښه که یو څوک هغه کې خوښ کړي د دې ځای تاسې ورته راخلئ ښه ډېر او دې بغل ته بیا دا بغل ته هم هغه فینسي کې راځي دا هم هغه دی فینسي راځي نو دغه دی ټوکرانې د ډیشو او جاله دی ښه ډیشو او جاله په نامه ښه دې کې هم خپل رنګونه شته خپل نرخونه او قیمتونه دي دغه خانه چې دا بیا جیپون دی مکمل قیمتونه 2500 افغانۍ دی ښه نرخ یې 2500 ښه په دې کې نو پوړنانې جیپون او ډیشو جاله او جیپون کې شته پوړنان کې ښه دوه رقم راغلي دي ښه ډېر ښه او دا هم دغه دی دا خو نو دغه سړه دغه کیسه او دغه خانه چې دی دا ډېر ښایسته دی دا بیا په سیل کې مو اچولی دي ښه قیمتونه یې په خوا 4500 اوس مو یو څه ارزانه کړي دي ښه اوس مو څو کړي دي د خیر 3500 افغانۍ او دغه دی نرخ یې دوستان وګورئ دا دی 3500 افغانۍ ټوکر یې ټوله په ډیشو کې جوړ دی په څه خاطر مو سیل ته اچولی نو خو موږ چې دی سټان خپلو ګراهکانو ته داسې یو دغه لرئ بل زموږ بیا داسې قانون دی چې زموږ سیزن شروع سي یا د اختر شپې چې سي موږ سټان دونه ارزانه کوو چې زموږ څخه ګراهکان ناراضي نه سي آفرین اوس ځینې هغه بیا نه درته خیر هغه دی ښه هغه دی هغه خبرې دي
ځینې خبرې ځینې رازونه باید هر کاروبار کې موږ چې کله دغه ځینو کارخانو ته موږ ورځو نو بیا موږ ورته وایو چې هغه ستاسې د کاروبار هغه مین برخې چې دي هغه مه وایاست ولې هغه دغسې وراز پاتې سي نو د دې ځای د دغه کالو هم نرخونه جلا دي هم یې رنګونه جلا دي او دا وګورئ دوستانو دونه ماشاءالله په خالو بهر دي چې په سټان کې مې ویل نشته چې موږ هر ګراک چې موږ ته شیان وړي دي دوه وارې یوازې نه دي راغلي له ځان سره نور هم راوستي نور ګراکان یې هم راوستلي ځکه چې موږ دا شی نه خرڅوو چې د دوه ورځو شی چې ویسې ځینې سټان دی ویسې هغه بیا چې دی دا زموږ په سټان کې هم راځي دا رقم سټان دی هغه بیا چې دی کاپي دی لکه په د ټلیفونانو کې د کاپي شیان چې راځي دا رقم په د سټان کې هم راځي دا په دې کې بیا کاپي داسې دی چې رانګ په د دوه مارک یو سر بالا دی خپل کیفیت ته لاس ورکړي او رښتیا هم او دې خواته هم دغسې حساب دی وګورئ دوستانو دا هم په هغه فینسي کې راځي دا هم په هغه کې دی ښه او دغه د سټینډو د بیا څنګه حساب د دې خواته سټینډو د شمال ټول موږ په سټینډو کې هم د سیس نرخونه لرو ښه دغه بیا هغه مناسب قیمتونه دي چې 2500 افغانۍ قیمتونه دي 2200 دغه دوی خانې دي یوازې دغه دوی دي دغه دوی خانې دي بیا اخواته نور اخواته چې دي ټول مکمل د سټایل نرخونه دي تخفیف نرخونه چې موږ په دفتر په شروع کې ارزانه کړي دي ښه و بیا موږ ګران کړي بیرته نه جواب بیرته هغه نرخونه کوي شي ډېر ښه دا وګورئ دوستانو بیا نو شي چې په لمنه کې راځي ښه دغه هغه دي دلته بیا سیان موږ شي بس یوازې هغه نیم سیټ زړه وو نیم سیټ بیا موږ جلا اجدو ځکه چې یو دلته ځای نه وي بیا چې مکمل ټیر وزړی نه کې بیا ټول سره خپل عکسونه ایښي دي د عکسو سره کتلی سي چې جوړ سي بیا دغسې ایسي ګورې اوس دا کالي چې دی دا دغسې ایسي دغه کالي دغسې ایسي هر یو خپل ځان ته دغه لري ځینې دي بیا په دا سیټ کې سم نه پوهېږي بیا چې د عکس وګوره بره خپل سره خلاصېږي بس دا رقم وایي دا داسې جوړېږي او دا یو ښه اسانه طریقه ده او خلک خویندې ډېر ژر په پوهېږي چې دا دغسې جوړ سي نو دا ښه ایسي د اجانیانو دپاره هم کالیګان لرئ اجاني دپاره چې د ډېر عمر یې مثلا هغه نو بس په دغه دوه خانو کې شته اجاني دپاره دا یو سنګین رنګونه دی پوړنان یې هغه نرم دی زموږ اجانیان چې دی بیا نرم پوړنان سره یي ځکه چې شوخ پوړنان چې دی بیا پر دوی غمیږي څنګه رنګ مې انتخاب کړی دا زم ښه ذوق لرم والله ډېر ښه رنګ دی او دا چې اوس ما دا کالو ته وکتله دا کالي په فکر کې داسې راوستله لکه زما مورکۍ چې اغوستې ډېر ښه وایستېدله ماشاءالله نو بس په دې کې چې دی پوړی چې دی جیپون کې یو لږ شوخ لږ بل چې دی ډېر پوست دی تر دې بل پوست بیا جیپون سم نه او جیپون کې میل نشته هغه اصلي اوریجنل جیپون دی ښه اصلي کیفیت و هر څه ډېر منظم دی او په پرېولو په دې سره خرابېږي هم او زموږ د دکان شیان چې دی بیا موږ داسې دغه نه ورکوو د 2 ورځو په وخت تاسو بیا څنګه مثلا یو څوک کاله په ضمانت یې ورکوو معنا په ټوله ښار موږ چیلنج دی که چا 2 کاله په ضمانت یو سیټ یې ورکوي ولا نه موږ ماته منع نه او ماشاءالله دا دی وګورئ داسې یو چیلنج یې ایښی دی چې 2 کاله په ضمانت 2 کاله خو بیخي ډېر وخت دی اوس داسې ګراکان هم لرو موږ دکان چې دی دغه یو نیم 2 کاله کېږي چې موږ فعال کړی دی نو دغه اول سره زموږ ګراکان د اوله سره موږ لرو چې هغه وخت راتلی اوس بیخي ډېر راځي نو خپل ځان سره نور ګراکان هم راولي نور ښځې هم ځان سره راولي نو هغه موږ ته نه دي وایي چې دا سیټ مو خراب دی ویلی دی چې ډېر ښایسته سیټ دی اوس مې هم اغوستې خو داسې ښه دی چې دی سیټ یو میاشت 2 میاشت واغوندې خو بیا ډېر نه اغوندې و رښتیا هم دا تا چې یادونه وکړله چې مثلا موږ 2 کاله ضمانت کوو زه وایم دا خویندې یوه جوړه کالي 3 میاشتې 4 میاشتې واغوندې چې هر څونه ګران رانیولي یا مثلا هغه بیا مثلا نور ایسته کوي بیا نور ځان ته رانیسي نو دوستانو دا د خویندو نړۍ ده او دلته ډېر ښایسته او د برانډ کمپنیو کالیګان شته که تاسې هر ډول کالي خوښوئ هغه دلته پیدا کېږي ته هغه دغه ادرس هم ووایه
ادرس اوله نوی نه 14 سړک د صمیمي سټور بغل ته د خوند نړۍ. ښه ډېر ښه. نو بس تماس شمېره مو 01015 دغه هم د واتساپ او د نمبر دی او د انسټاګرام ټیک ټاک فیسبوک دا په پښتو د خوند نړۍ په نامه دی. د خوند نړۍ سرچ کې بس دغه پیج مخ ته راځي. پښتو ولیکئ نو موږ کوم ستران چې موږ ته راځي موږ د سی عکسونه ویډیوګانې پورته کوو. حالت نشروي انسټاګرام کې بیا ګرک موږ ته خوښي یا عکس موږ ته راسي چې دا سیټ سکه یا د معلومات موږ ته غواړي یا موږ ته راسي عکس راسي وای دغه فلانکي ولایت ته د فلانکي هیواد ته راوستو. یعنی که څوک غواړي چې ځای وغواړي په کندهار کې په البته افغانستان کې ولایت یې تاسو ورته هستوي ډیلیوري لري؟ د افغانستان په ساده ډیلیوري لرو او نور هیوادو ته هم لرو. نور هیوادو ته یې هستوي؟ او ډېر ښه. نو خوږو لیدونکو په دا کې کالیګان خوښ کړئ او بیا راسن د خویندو نړۍ پر فیسبوک پر ټیک ټاک انسټاګرام باندې تماس ونیسئ او میسج وکړئ کالي ځان ته خوښ کړئ هغه رانیسئ او ویې غواړئ هلته بیا دوی درته استئ. نو دا خو لا ښه اساني شوله که څوک لرې نشي کولی لاسرسی نه لري بیا کولی شي چې د دې ځای څخه کالي هغه ځای ته وغواړي. نو ډېره مننه ستاسو هیله ده چې راسره ستړي شوی نه په زحمت شوی نه خدای دې خوشحاله لره. لیدونکو څو شاټونه لا نیسم د کالیګانو څخه ښه په طبیعت ښه په سړه سینه یې وګورئ پکښې کې خوښ یې کړئ او ځان ته یې وغواړئ. راځه فرق نه کوي هغه زه کیمره کې د کومه دی ایسته کوم هغه زه خپله ایسته کوم راځه. نو دا سوله د خویندو د نړۍ یو برانډ هلته ورغلو تاسو ته مو دغه خپرونه چمتو کړه. زه هیله لرم چې خپرونه به م د خوښې وړ ګرځېدلې معلومات به م ترلاسه کړي. که تاسو چیرې په افغانستان کې یاست او د افغانستان په نورو ولایتو کې یاست هم ستاسو دپاره کالیګان دراستی او که چیرې په نورو هیوادو کې یاست هم ستاسو دپاره کالیګان دراستی. نو نور بیا تاسو کولی شئ چې تماس ورسره ونیسئ په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په انسټاګرام کې هغه ټوله معلومات یې درته وویله. زما مسؤلیت دونه و چې راسم او دغه معلومات تاسو ته در ورسوم. نور نو خوښه ستاسې ده چې څه انتخابوئ یوازې ننداره کوئ ګوره استیاو کې د ځان دپاره غواړئ هم هغه نو بیا ستاسو اختیار دی. نو ما ته به پر همدې ځای اجازه راکوئ ولې چې ماښام دی او ماښام دی نو ماښام دی ماښام دی. نو بیا چې موږ ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو ښه وختونه ولرئ پر ژوند مو د ګلونو باران ښې چارې د الله په امان ښه وختونه ولرئ.